د هند په تاریخ کې تر ټولو لوی او وروستی د الوتکې تختونه یا هم هایجیک. دغه هایجیک ته ولې بیا د کندهار هایجیک وایي؟ راځئ چې په دغه لنډ ډاکومنټري ویډیو کې وڅېړو. काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है. Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी. We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. کال 1999 د ډسمبر 24 د کاټمانډو څخه دهلی ته چې څه د پاسه 2 ساعته سفر و، خو په الوتکه کې ناست 106 مسافر په دې نه پوهېدل چې د دوی دغه سفر څو ورځې دوام کوي. د الوتکې د سفر د پیل سره سم څو دقیقې وروسته د 5 نامعلومو اشخاصو لخوا دغه IC 814 الوتکه تختول کیږي. تختونکي په دې هڅه کې وي تر څو الوتکه پاکستان ته انتقال کړي، خو هغوی اجازه نه ورکوي. الوتکه د تیلو د کمښت سره مخامخ کیږي او بالاخره د الوتکې کپتان د هند دولت څخه غواړي تر څو پاکستان کې د الوتکې د ښکته کېدو غوښتنه وکړي، خو هغوی بیا هم نه مني. خو د ډېرو خبرو وروسته تختونکي دې ته اړ کېږي چې الوتکه د هند د پنجاب ایالت په امرتسر کې ښکته کړي. هند ته ښه موقع برابرېږي تر څو د دغې پیښې مخه ونیسي، خو د ځینو غلطیو له وجې الوتکه بغیر د تیلو اچولو بیرته پرواز کوي. بیا پاکستان پر لور حرکت کوي، خو دا ځل هغوی د ښکته کېدو اجازه ورکوي. هند خپل استازی د خپل سفارت څخه ورلیږي تر څو خبرې وشي او مسله حل کړي، خو د هند استازو د رسېدو څخه مخکې الوتکه پرواز کوي. تختونکي الوتکه د لاهور نه عمان ته وړي، خو هغوی یې هم ردوي. وروسته د عمان څخه د دوبۍ پر لور حرکت کوي چې هلته د ښکته کېدو اجازه ورکوي. په دوبۍ کې د خبرو اترو وروسته هایجیکرز ځینې ناروغان او ماشومان خوشي کوي. د خوشي شوو مسافرو څخه دا معلومات راسته راځي چې دوی ځینې فرضي نومونه لري، خو د دوی اصلي نومونه ابراهیم اختر، شاهد اختر، سنی احمد، قاضي ظهور مصری او شاکر، چې ټول د پاکستان د هیواد څخه وو. له دوبۍ څخه الوتکه پرواز کوي او په مستقیم ډول د کندهار احمد شاه بابا هوایي ډګر کې د سهار په 8 بجو د ډسمبر په 26 ښکته کیږي. د ښکته کېدو وروسته د افغانستان د لومړي دور طالبانو د دریم ګړي شخص په توګه د هند او تختونکو یا هایجیکرز ترمنځ خبرې پیلوي. تقریبا 6 ورځې الوتکه د کندهار په هوایي ډګر کې وي. بالاخره په کندهار کې تختونکي خپلې غوښتنې د هند دولت څخه کوي. We have asked of the hijackers to spell out what their expectations are and we are awaiting their response. They had one demand: the release of 36 militants from Indian jails along with $200 million in ransom. د هند او افغانستان دولت په دې توانېږي تر څو تختونکو دغه غوښتنې لږ څه راکم کړي. بالاخره تختونکي د طالبانو په همکارۍ د پاکستان بارډر ته وړل کیږي او هلته خوشي کیږي او د الوتکې مسافرو ته هم ځینې سهولتونه برابریږي چې د ډسمبر په 21 ټول مسافر خپل هیواد ته راستانه کیږي. Many leaders since then have criticized